منیر بونیری رښتیا سخت بیمار دی او هسپتال کې پروت دی. که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. منیر بونیری چې د پښتونخوا بونیر سیمې سره تعلق لري په ډېر کم وخت کې مشهور شو ځکه د هغه شعرونو نه د یو باغي بوی راځي. هغه په هر شعر کې له هغو ملایانو ګیله لري چې خلاصه یې ویلې خو نور پوره عمل نه کوي. نن سبا په سوشل میډیا باندې د هغه ځینې تصویران ښکته پورته کیږي او خلکو ورسره لیکلي چې منیر بونیری په هسپتال کې په ډېر سخت حالات کې پروت دی. خو مونږ چې کله سرچنګ وکړو نو د هغه خپله د فیسبوک آی ډي کې هم دا تصویر منیر بونیری خپله پورته کړی و. هغه له خپلو تصویرانو سره د خاطر افریدي یو شعر لیکلی چې ویلی دی: نور خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو، خاطر لا مرضونه د طبیب سره راځي. او د ده تصویر د یوې لیبارټرۍ ماشینونو سره لیدل کیږي چې هغه نه داسې ښکاري چې هغه د سر لخوا کومه بیماری لري. خو خاص د خفګان خبره ځکه نشته چې دا یو د ټیسټ کولو ماشین دی. منیر بونیری چې ډېر خلک په دې ورنه نفرت کوي چې وایي شراب څکي، خو حقیقت کې داسې نه ده ځکه هغه په شعرونو کې د شراب نوم اخلي خو خپله د نسوارو نشه هم نه کوي. او ډېر خلک هغه نه په دې هم نفرت کوي چې ولې ملایانو پسې شعرونه جوړوي. خو هغه په یو مرکه کې دا ویلي: زما شعرونه ټول د خلاصې ملایانو لپاره دي. ځکه په یو شعر کې هغه دا هم ویلي چې زما د بجلیګر په شان نر مولا ډېر خوښ وي. نو دوستانو، که منیر بونیری رښتیا بیمار وي نو له زړه نه ورته دعا وکړئ چې الله جل جلاله ورته پوره صحت ورکړي. په کمنټ کې امین ولیکئ او تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.